अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। इंशाअल्लाह नन ब सूरह यूनुस आयत नंबर यो और योसलुद्वा यानी 101 और 102 बवायु इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला दे वैना दे औरिदो और बिया दे मुंग तौसु ता पोहा बिया दे अल्लाह ताला मुंग टोल ता अमल कौलो तौफीक राखी। आमीन। अल्लाह दे ज़मुंग ज़िंदगी पे कुरान बांदे खस्ता की। अल्लाह दे मुंग कुरान करीम न लरी न की। आमीन सुमा आमीन। दिनमख के दो आयतुनों के अल्लाह ताला फरमाइल چې کچېرې الله غوښتلی نو ټول خلکو به ایمان راوړی وی. دغه چې الله په لاس کې دی، الله غوښتی نو چا به انکار کولی شو، په زور به ټول مسلمانان کړي وی. خدا د الله طریقه نه ده، ځکه چې الله تعالی انسانان دې دپاره نه دي پیدا کړي چې په زور د ایمان راوړي، بلکې انسانان یې پیدا کړی دی د ازمایش دپاره. الله ګوري لارې دواړې الله تعالی وښودلې، اوس ګوري چې څوک زما خبره مني او څوک نه مني. او بیا الله تعالی وفرمایل هغو خلکو ته چې چا ایمان راوړی دی چې دا ایمان دا ستاسو خپل کمال نه دی، دا د الله تعالی فضل و کرم دی په تاسو باندې. او الله تعالی ګندګي په هغو خلکو ږدي چې هغه کمکل وي، او دلته ګندګي د عذاب او د الله تعالی طرف نه د ناراضګي اظهار دی. اوس الله تعالی فرمایي د دې خلکو باره کې چې دا دومره کمکل خلک دي چې په دې کائناتو کې د څومره نشانی دي هغې نه هم سبق نه اخلي، او د یارودلو دپاره هم مختلف واقعات د دې په زندګیانو کې راځي، پیغمبران یې رایي او هغې باوجود د هغې نه سبق نه اخلي، هغه نه سبق نه اخلي چې ونه واخلي، سبق واخلي او پوه شي. نو بیا الله تعالی پوښتنه کوي چې آیا دوی د هغې ورځې انتظار کوي چې عذاب پرې راشي لکه څنګه مخکیني قومونو باندې عذابونه راغلي وو؟ بس ټیک ده، که د هغې ورځې انتظار کوي نو کوي دي، ته ورته وایه چې تاسو هم انتظار کوئ، زه هم انتظار کوم. قل ووایه انظروا وګورئ ماذا فی السماوات، څه چې دي په اسمانونو کې، والارض او په ځمکې کې، یعنې اسمانونو ځمکو کې چې څه دي لږ په غور سره تاسو وګورئ. وما تغني او فایده نه ورکوي، لرې کوي نه، فایده نه ورکوي. الآیات و نشانیانې والنذر او د یرې ورکوونکو شیونه، یعنې دنیا ته چې کله ته د دې په نظر باندې ګورې چې دا الله تعالی کوي او ما دپاره کوي او دې کې ما ته سبق دی، ما ته عقل دی. یو صحابي ناستو، دوه غوایان یو سړي روان کړي وو، نو دا یو غوایې په لختې باندې مسلسل وهلو، نو دی پاڅېدو او ډېره زیاته شکریا دی سړیه، دا د الله ادا که، بیا دی سړیه ادا که چې تا خو ما ته ډېر غټ سبق راکو. دا کوم چې نه ځي دا به وهل خوري، او دا بل چې روان دی دا یو لخت هم نه خوري. ګورې نو چې کوم سړی دا په الله په حکم باندې مزل کوي نو به وهل نه خوري، او چې کوم سړی د الله په مرضي باندې مزل نه کوي نو هغه دپاره بیا وهل او ټکول دي، عذابونه دي. نو داسې مختلف واقعات دنیا کې راځي چې انسان هغې نه سبق واخلي، خو دی هغه نه هم سبق نه اخلي. بیا پیغمبران څومره اعلی راولېږل او ویرول، ویرول، بیا عالمان، بیا د تقریرونو کې پښتو خبره وکړم د ملایانو خولې اوښلې دي، د خلک ویرئ، خو بیا چې کله دی د جهنم ته پرېوځي، الله دې مونږ بچ کړي هغه حال نه، نو هلته به فرشتې ونه پوښتنه وکړي چې الم یأتکم نذیر، ولې تاسو ته ویرونکی نه و راغلی؟ هغوی به وایي چې ولې نه راغلي وو، خو مونږ هغوی خبره ونه منله، مونږ ورته تاسو دروغ وایئ. نو یرولو هم فایده ورنکه. عن قوم، د هغه قوم لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي، یعنې هغه قوم نه دا تکلیف لرې نه کړلی شو چې کوم دوی ته د سزا په بنیاد باندې الله ورکړی دی، ورکوي. فهل ینتظرون، نو آیا دوی انتظار کوي؟ الا مگر ان نه کوي دوی انتظار مگر مثل پشان ایام ورځې الذین، د هغو خلکو، یعنی دوی د بل څه انتظار نه کوي بلکې د هغه خلکو د ورځو انتظار کوي خلو چې تیر شوي دي من قبلهم، دین وړاندې چې هغوی ته عذابونه ورکړي شوي وو. نوح علیه السلام قوم، لوط علیه السلام قوم، هود علیه السلام قوم، صالح علیه السلام قوم، شعیب علیه السلام قوم، د ټول الله تعالی په عذابونو باندې هلاک کړي وو. نو دوی د همغه ورځې انتظار کوي چې مني نه. قل ورته ووایه فانتظروا، بس ټیک ته انتظار وکوئ،
انی بشک زه معکم تاسو سره من المنتظرین، زم انتظار کوونکو نه یم. تاسو هم انتظار کوئ چې نه منئ، خو څه خبره خو وي که نه چې نه منئ. نو چې نه منئ نو یا به در باندې هغسې عذابونه راځي او یا به مرګ راشي او قیامت عذابونه دي. الله مونږ تاسو بچ کړه د عذابونو نه، آمین. قل انظروا ووایه، قل ووایه انظروا وګورئ، ماذا فی السماوات څه چې دي په اسمانونو کې، والارض او په ځمکه کې، وما تغني او فایده نه ورکوي، الآیات نشانې، والنذر او يرول، عن قوم هغه قوم ته لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي، هغوی ته دا شونه فایده نه ورکوي. فهل نو آیا ینتظرون دوی انتظار کوي، یعنی انتظار نه کوي، الا والنذر او د یریدلی شیونه، د لفظ بیا وروي، وما تغني الآیات فایده ورنکړه، نشانه نه ورکوي نشانې، والنذر او د یری ورکوونکو شیونه، واقع کیسې، عن قوم هغه قوم ته لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي. فهل نو آیا ینتظرون دوی انتظار کوي، الا مگر ان انتظار نه کوي، مثل پشان ایام الذین ورځې د هغو خلکو خلو چې تیر شوي من قبلهم دی نه وړاندې. قل ورته ووایه فانتظروا بس انتظار کوئ، انی زه معکم تاسو سره من المنتظرین انتظار کوونکو نه یم.